د یوه خبره ده چې په یو زوړ کلي کې یو زمیندار اوسېدو. د هغه نوم چمنی کاکا و. د هغه 3 زامن وو. د مشر زوی نوم یې معاذ و، د بل نوم سکندر او د بل سلیم و. د سکندر او سلیم مور وفات شوې وه. دغه ځای کې یو بادشاه و چې هغه سره یو منشي و. بادشاه چې به کله هم څه کار کولو منشي نه به یې مشوره اخیستله، او په کلي کې به چې څه کار وشو نو د هغې خبر به یې بادشاه ته رسولو. زمیندار په فصل کرلو او په بازار کې به یې په ښه نرخ خرڅولو. داسې وخت تېرېده چې زمیندار بوډا شو، زامن یې غټ شو، او زمیندار بچو به خپل پلار سره په پټي کې مدد کوو. یوه ورځ زمیندار بازار ته روان شو چې فصل راوړي. کله چې زمیندار بازار ته ورسېدو نو اچانک بېهوشه شو. یې هسپتال ته ورسولو. د زمیندار زامن هم خبر شو. څه وخت بعد د زمیندار زامن هم هسپتال ته راورسېدل. پلار یې ډېر سخت بیمار و. په دغه وخت کې ډاکټر امیر راشي چې د زمیندار علاج کولو. بچیه ستا پلار ډېر سخت بیمار دی، د ده د وینې کینسر دی، او د ده علاج لپاره 13 لکه روپۍ پکار دي. که تاسو د ده علاج په 13 ورځو کې ونه کړئ نو کیدای شي دا مړ شي. ټول وروڼه دې سره ډېر خفه شو چې دومره روپۍ به د کوم ځای نه راوړي. تاسو غم مه کوئ، الله به خیر، الله به موږ دپاره څه ناڅه لاره خامخا راوباسي. په دې کې یو هفته تېره شي چې زمیندار ډېر سخت بیمار وي، په کور کې هر څه خلاص شوي وي او زامن یې هم څه کار نه وي، او په بل طرف د زمیندار د علاج دپاره روپۍ هم نه وي. په دې کې د بادشاه منشي یو اعلان وکړي: ای د کلي خلکو، بادشاه وایي چې څوک هم زما بادشاهي د یو کال لپاره کوي نو زما به یو شرط پوره کوي. ډېر خلک دربار ته لاړ شي، او د زمیندار زامن هم دربار ته لاړ شي. ای خلکو، که تاسو زما بادشاهي کول غواړئ تاسو به زما یو شرط پوره کوئ. زما شرط دا دی که څوک زما دپاره یو کال بادشاهي کوي ما به ځان سره دا وعده کوي په دې یو کال کې به نه خاندي، نه به د دروغو کار اخلي، او نه به هیڅ یو بې انصافي کوي، حتی تر دې پورې که خپل ځان د ده خپل کور یا دوستان هم د ده نه پکې لاړ شي. څوک دا شرط پوره کولی شي مخې ته دې راشي. ټول حیران شول. د زمیندار زوی معاذ چې د خپل پلار علاج لپاره عاجز شوی و مخکې لاړی او ویې ویل: دا شرط زه پوره کولی شم. زه د یو کال لپاره انصاف، رښتیا، د صبر سره بادشاهي کوم. بیا ته د نن نه واخله تر یو کاله پورې بادشاهي وکړه زما په ځای. معاذ بادشاهي شروع کړه. هغه ټولې ځمکې په خلکو وویشلې، پیرانو ته یې مرسته ورکړه او بازارونو ته یې انصاف راوستلو. د دروغو، رشوت او د ظلم مخه یې ونیوله. مګر د شپه او د ورځې د محنت سره سره هغه اوس هم د خپل پلار د علاج لپاره پیسې نه وي برابرې کړې. یوه ورځ د قلعې د ځمکې لاندې خزانه وموندل شوه، او یاد دې وي چې هغه وعده کړې وه چې دا به انصاف کوي او دا خزانه به د خلکو د خدمت لپاره استعمالوي. ملګرو، تاسو په کمنټ کې ولیکئ چې معاذ اوس دا خزانه د پلار د علاج لپاره استعمالوي او که د وعدې خلاف ورزي به نه کوي او د خلکو دپاره به یې استعمالوي. د ده پلار ژوندی پاتې کېږي او که نه پاتې کېږي، یو کال وروسته به بادشاه معاذ ته څه انعام ورکوي. معاذ چې اوسنی بادشاه شوی و، یو کال یې د انصاف، رښتیا او په ډېره سختۍ سره تېره کړه. د پلار علاج ته یې لا هم ضرورت و، خو هغه خپل عهد نه وانهغوښتو. د خزانې ټولې پیسې د خلکو دپاره وکارولې. خلکو لپاره یې سکولونه جوړ کړل او خلکو ته یې اسانتیاوې راوستلې. خو د زړه نه یې هره ورځ دعا وه چې الله دې زما پلار ته شفا ورکړي، ځکه د هغه ژوند تر هر څه قیمتي و. یو شپه معاذ په قلعه کې یوازې روان چې ناڅاپه د تېر بادشاه منشي راښکاره شو. معاذ، تا ته دې مبارک وي، ته په شرط او په امتحان کې کامیاب شوې. بادشاه دا هر څه د لرې نه کتل. دا خزانه خاص طور باندې د ستا د امتحان دپاره وه. نو دا خزانه د دې دپاره وه؟ بادشاه کتل چې سره د طاقت ته صحیح کار کوي او یا غلطه لاره اختیاروي. دې نه بعد بادشاه ټول خلک راوغوښتل او ټولو ته یې اعلان وکړو: ای خلکو، معاذ نه یوازې یو کال بادشاهي په وفادارۍ او په رښتینولۍ سره وکړه، بلکې د خلکو خدمت یې هم وکړو. زه اوس دا اعلان کوم چې دا معاذ به د دې کلي مستقل بادشاه وي. په همدې وخت سره ډاکټر راشي. د معاذ د پلار علاج وشو او هغه اوس ښه شوی دی. معاذ ډېر خوشحاله شو چې د هغه دعاګانې قبولې شوې وي، او دې نه بعد معاذ په رښتینولۍ سره بادشاهي پیل کړه. ملګرو، په دې قصه کې دا پیغام و چې څوک وعده خلافي ونه کړي نو الله هغه ته عزت ورکوي. او ملګرو، که دا سټوري مو خوښه شوې وي نو چینل له سره سبسکرایب کړئ او ویډیو هم لایک کړئ.